نبی علیہ السلام له صحابي راغلی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وی زما د لور چا سره نکاح وکا. نبی علیہ السلام د سعد اسود رضی الله عنه ته فرمایل وی عبد الله ابن رواحه صحابي چې ده کنه داغه کور ته لاړ شه او ورته چې نبی علیہ السلام را لګلم د رښتې د پاره د روان شو. پخپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره صادر صرف یو صادر دی، په هغې د عورت پټ کړی دی، لنګې والی روان دی. چې هغې صحابي کور ته ورسېده ور یې وټکاو. چې ور یې وټکاو د دنې نه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام را لېږلی یم. وی څه له؟ وی تا هغه ته د رښتې ویلي وو که نه؟ وی او ما ورته د رښتې ویلي وو. وی د هغې رښتې دپاره یې زه را لېږلی یم، د رښتې دپاره یې زه را لېږلی یم. ورته هغه خو ټیک ته خو ته لږ ودرېږه دلته کې لږ ودرېږه. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبی علیہ السلام زمونږ لور له رشته را لېږلې ده. نو هغه ورته وایي ټیک ده که ما ته قبول ده چې نبی علیہ السلام را لېږلې. وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه، ته خو لږ وګوره. وایي چې نبی علیہ السلام را لېږلې ده نو څه؟ وایي نه لږه ننداره وکړه. نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه، په خپو پیزار نه او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وی اله سړیه د ده سره زموږ لور ګزاره نشي کولی. د نبی علیہ السلام حکم په سر سترګو، خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي، بیا به سبا دیم خفه وي، زموږ لور به هم صحیح خفه به وي. وی ووایه ورته چې نبی علیہ السلام ته ووایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي. وی ټیک ده. دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو که نه نو د لورې دا خبرې واورېدې. وی مورې څه خبرې دي؟ وی نبی علیہ السلام ستا دپاره رشته را لېږلې ده. نو وی تاسو ورته څه ووي؟ وی لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه، مونږ چې تاله د بله رشته وګوري. وی ولې؟ وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی. هغه سړی ډېر څه دی؟ بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کوي. وی مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دی را لېږلی چا دی. دې سړي ته مه ګورئ، دا سړی را لېږلی چا دی. د کومې رشتې انتخاب چې ما له رسول الله کړی دی هغه رشته ما له د ډېرو رشتو نه غوره ده. د دغې خاوند انتخاب ما له نبي علیہ السلام کړی دی، دغه خاوند ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی، ما ته دا رشته منظور ده. وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته رضای بیا مونږ ورته هم ښه کوو. وی ټیک د سعد اسود رضی الله ته وي وی نبي علیہ السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده؟ منظور ده. سعد اسود لاړ نبی علیہ السلام خواله. نبی علیہ السلام دې تپوس وکړو وی سعده څه دې وکړو؟ وی د الله پاکه پیغمبره کار وشو. وی ټیک د سعده کار خو وشو خو مهر به ورکوي. وی د الله پاکه پیغمبره مهر پکې څه شی دی؟ نکاح کوي او مهر نه پېژنې؟ مهر به ورکوي نه؟ څه خو به ورکول غواړي که نه؟ وی د الله پاکه پیغمبره دغه یو څادر مې دی چې له ځان نه مې تاو کړی دی. نبي علیہ السلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي او نه به د هغې شي، او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي؟ دا خو یو څادر دی چې ستا دی. وی څه وکړم د الله پاکه پیغمبره؟ نبي علیہ السلام ورته وفرمایل زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه، د مهر بندوبست له کومه. یو درې صحابه کرام یې ورته وښول، یو زبیر رضی الله تعالی عنه، یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، یو بل صحابي و. وی په دوی پسې لاړ شه ووایه ورته چې ما له 200 درهمه راکړئ. 200 درهمه دی لاړو، د هغې نه 200 درهمه راوست. خوا کې بل صحابي ناست و. وی هلکه وي ستا کورونه شته؟ وي او د الله پاکه پیغمبر زما 2 کوره دي. وی یو کور ته یې دله ورکړه. وی د الله پاکه پیغمبره د ده شو، یو کور د ده دې ته مینه وي محبت وي. وی د الله پاکه پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي، یو کور د ده شو. صحابي واپس راغی، 600 درهمه یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه. نبي علیہ السلام ورته هغه پیسې واغستې، 200 درهمه یې ترې لرې کړلو او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې وله وتړل، لنګ په پلیس کې پورې. وی سعد دې ته به څه وایي ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 400 درهم یې وله ورکړو. وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله، څه کډې مډې واله، واده دې دی که نه څه سودا خو به اخیستل غواړي، کور دې هم وشو، مهر هم وشو او سودا ورشه واله ځان له. وی ټیک ده. دې خوشحالېږي، بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واده سودا واخلي. په دې کې په بازار کې ډول غږیږي او اواز ورسره کېږي د ډول سره. وی ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي، هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي؟ مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو داسې ډول به یې و که نه، نغاره به یې ورته وي، نغاره به یې واله.
نو سړی نغاره وي اواز کوي وای د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزال روان دی او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي دی په دې دکان په دې خوله کې خپه نیولی شو یو ځل یې اواز واورېدو غلی شو بیا یې واورېدو بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه د دکان نه واپس شو وی ښه سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناست دي او د الله پاک پیغمبر به جنګونه کوي هغه به په میدان جنګ کې او سعد اسود به د ښځې سره ناست دي هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته او یو داسې چوپټ کې واغست کپړه